ملا عبدالسلام حنیفي نړیوالو ته څنګه ولې په غوسه شوی دی؟ نړیوالو څه ویلي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. د نړیوالې ټولنې نیوکه د حنفي ځواب که هر څنګه کیږي قصاص باید اجرا شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په عام محضر کې د قصاص حکم په تړاو د نړیوالې ټولنې نیوکو ته په غبرګون کې ویلي چې قصاص باید له شریعت سره سم اجرا شي. طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په فراه ولایت کې د خپلې ډلې د مشرانو په حضور کې په یوه سړي د قصاص حکم په عام محضر کې اجرا کړ. دغه اقدام نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. حنیفي فاریاب ولایت ته د خپل سفر پر مهال نیوکو ته په غبرګون کې وویل چې قصاص باید عملي شي که هر څنګه کیږي. هغه زیاته کړه چې د طالبان د حکومت قانون شریعت دی او په شریعت کې قصاص روا دی. دا په داسې حال کې ده چې نیوکه کوونکي وایي د طالبانو په قضایي بنسټونو کې پروسې عادلانه نه دي او د تورنو افرادو حقوق نه رعایت کیږي. د طالبان د رئیس الوزرا مرستیال فاریاب ولایت ته د خپل سفر په مهال د دې ولایت اوسیدونکو سره ژمنه کړې چې د اوبو د کمښت د المار او دندره اوبو بندونو د رغونې او د کوهستان او ګذریوان ولسوالیو د مواصلاتي لارو په تړاو په هڅې وکړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.